خب اسلام در کشورهای غربی چگونه است؟ آیا مردم به آن گرایش دارند یا خیر؟ بیشتر بشنویم از شما. اول ستاسو څخه مننه چې موږ ته وخت راکړ. ما خپله 7 کاله انګلستان کې تیر کړي او په لندن کې د دعوت ټیم غړی وم. عموما غربي نړۍ کې اسلام ډیر زیات په تیزۍ روان دی، یعنی په ډیر لږ وخت کې ډیر خلک اسلام مني. یو ستونزه دلته وجود لري چې موږ په افغانستان کې موږ میراثي مسلمانان یو، یعنی علمي مسلمانان نه یو. هغه خلک بیا تحقیق کوي. ما ډیر داسې خلک لیدلي چې هغې اول ډیر دینونه لوستي بیا آخر کې راځي اسلام ته. دلته یو ستونزه دا ده چې مخکې مې ویل چې موږ پلرونه مسلمانان دي، نیکونه مسلمانان دي او نور خپله د اسلام نه خبر نه یو، بس یو 5 وخته لمونځ دی، نور نه پوهېږو چې اسلام څه شی دی او اسلام څه وایي. نو غربي نړۍ بیا دغه داسې نه ده. هغوی ډېر تحقیق کوي په یو برخه کې، یعنې ډېر هغوی وایي چې موږ ولې پیدا شوي، دا یو پوښتنه ده، موږ چیرته ځو. حال دا چې دوی ډېر زیات امکانات هم لري، سفرونه کوي، پروفیسران دي. او دغه خلک چې مسلمانان شوي دا داسې خلک نه دي چې هغه بیکاره خلک دي، یعنې پروفیسران دي. کله دی چې هغه قدرت ته رسیږي، هر څه دوی سره امکانات دوی سره موجود دي، پاسپورټونه، سفرونه هیوادونو ته، خو بیا هم د دوی په زړه کې داسې یو پوښتنه ده چې دا د ژوند هدف څه شی دی. دغه یو غټه پوښتنه ده چې ډېر خلک دغې پوښتنې لپاره تحقیق کوي. اول ته ډېر زیات دعوتي ادارې دي چې هغوی اسلام دعوت کوي. موږ خپله د مرکزي لندن کې وو چې ډېر کلونه هم به هلته د اسلام دعوت کوو خلکو ته. نه تنها اسلام، هلته څنګ کې خلک عیسویت هم دعوت کوي، بودایان خپل دعوت کوي، هر څوک خپل دین او مذهب ته دعوت کوي او هغوی سره بحث کوي. نو په تېرو څو کلونو کې اوس یو نوی تحقیق دا وایي، د بی بي سي یو تحقیق دی چې که چېرته اسلام هم داسې پرمختګ وکړي نو تر 2070 پورې به اسلام تر ټولو ستر دین وي په نړۍ کې، تر 2070 پورې. نو که چېرته همدغسې را، حال دا چې دومره ستونزې په اسلامي نړۍ کې شته، مسلمانان هر څه ستونزې لري، په دومره تبلیغاتو سره بیا هم اسلام په ډېر تیزۍ سره روان دی په اروپا کې.